وهو الذي الله غزاد دے احیاکم چې تاسو پیدا کړی ثم یمیتکم او بیا تاسو مړ کړئ ثم یحییکم او بیا دې الله تعالی ژوند کوي د قیامت پر ورځ باندې ان الانسان یقینا انسان چې لکفور الله تعالی وینا شکر دې ګوره خالق دې الله دې بیا دې پناه کوي دې الله دا وعده ده سورۃ ال عمران کې الله تعالی وایي کل نفس ذائقه الموت هر نفس باندې الله تعالی وایي مرګ سکم کاغام بیا دي کاغه ملائکه دي کاغه انسانان دي کپیریان دي څومره زنده سر چې الله تعالی پیدا کړی دا ټول سکی دا د الله فیصله ده په سورۃ الرحمن کې راځي و يبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام یو ذات به پاتې شي بس نور به هر څه الله تعالی سکی دا به ختم کی کل من علیها فان سورۃ الرحمن کې راځي هر هغه څه چې الله تعالی د دنیا په مخ باندې پیدا کړی دا ټول سکیږي دا فنا کی نو په کار دې هغه ذات بندگی وشي د هغه عبادت وشي اکثر مشرکین لکه په دې زمانہ کې د پیغمبر علی السلام په زمانہ کې مشرکین دي چې هغه دا عقیده ساتي چې مخلوق هم سلري مخلوق هم اختیارات لري دا پلانې بابا هم اختیارات لري دا د سترګو د پاره دي دا د اولاد د پاره دي دا د زیړی مرز د پاره دي دا د بادو د پاره دي دا عقیده خلک ساتي کنه دا انسانانو ته الله تعالی ګیله کوي الله تعالی وایي زما مخلوق داسې شکر زما ادا نه کوي څنګه چې زما د شان سره مناسب پیدا کړی الله رزق درته الله درکړي سترګې الله درکړي غوږونه الله درکړي تجارت الله درکړي اولادونه الله درکړي او پروت چیرته دی پیر په خو کې پروت یا قبر ته پروت الله تعالی وایي دی خو خپل ما ته عاجز دی دی چا پیدا کړی الله پیدا کړی رزق ورته الله ورکو بیرته الله پناه کړ نو ځکه الله تعالی وایي اول ظلم ما پیدا کړی دوباره دین پیدا کوم او د قیامت پر ورځ الله تعالی وایي بیا را ژوند کوم مرګ در باندې سکم په سورۃ ال عمران کې الله تعالی د کامیاب انسان ذکر هم کړی مخکې د آیاتونو ویلو الله تعالی وایي انما توفون اجورکم یوم القیامه الله تعالی وایي د قیامت پر ورځ به پورا بدله ورکوم هر نفس ته دنیا کې چې څه کړی دی هغه بدله الله تعالی درکړي لیکن الله تعالی وایي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز هغه څوک چې اور نه لری کړی شو جنت ته داخل شو الله تعالی وایي دغه کامیاب دا کامیاب نه دی چې دنیا کې خپل ډنګونه جوړ کړي دنیا کې ښه تجارتي دنیا کې ښه منصبي خلق کړي او سره نه کامیاب انسان هغه دی چې د قیامت پر ورځ د اور نه لری شو چې ته داخل شو جنت ته داخل شو او دنیا کې الله مونږ ته موخره کړی چې کوشش وکړو چې الله کتاب باندې عمل وکړو دا نور ته ورسو دا خپل کور ته ورسو خپلوانو ته ورسو دا د ژوند مقصد وګڼو الله رضا کو بس دغه کامیابی ده مال او دولت در سره شته الله در رضا نه دی قیامت پر ورځ دا پیدا نه کوي لکه قران کریم کې راځي کده قیامت پر ورځ بالفرض الله ذکر کوي الله تعالی وایي کده قیامت پر ورځ دا ټوله دنیا دی یو انسان شي دا ټوله دنیا کې چې سره زر او سپینزر مال او دولت او دا جایداد دا ټوله دی یو انسان شي او د دې دنیا په مثل یو بل دنیا هم د انسان سره شي او د قیامت پر ورځ الله ته فدیه کې ورکړي چې یا الله دا وخت له ما ته عذاب مراکو الله وایي دا به نه قبول نشي دا د دنیا حیثیت الله ذکر کړي ترمذی شریف کې راځي امام ترمذی رحمه الله دا حدیث نقل کړي پیغمبر علیہ السلام وایي صلی الله علیه وسلم کچیر ته د دنیا د میاش وزر قدر ته ارزش الله تعالی ته درلودل الله تعالی په دنیا کې کافر ته یو ساس کې وبم نه وي لیکن دا هیڅ اهمیت نه لري الله تعالی ته اهمیت نه لري د دنیا نو دنیا دی وجه نه باید سره د حق نه مخ وانه لري کنه د قیامت پر ورځ به افسوس کوي وهو الذي الله غزاد د احیاکم چې تاسو پیدا کړی ثم یمیتکم او بیا تاسو مړ کړئ ثم یحییکم الله تعالی وی بیا د قیامت پر ورځ ژوند کو ان الانسان یقینا انسان چې د کفور الله تعالی وی ډیر ناشکر دی چې خپل خالق نه پیژني امداد چانه غواړي مخلوق نه امداد غواړي یا د قیامت د ورځې نه انکار کوي یا دا خبره کوي چې دا خو په خوانه کې سي دي حق تسوي د حق نه مخ ګرځي وهو الذي الله غزاد د احیاکم چې تاسو پیدا کړی سورۃ البقرہ کې الله تعالی وایي کیف تکفرون بالله وکنتم اموات فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون الله تعالی وایي څنګه د خپل رب د وحدانیت نه انکار کوي الله تعالی وایي دنیا کې د وجود نه وجود چا درکړ الله درته وجود درکړ چا نه پیژندل الله درته وجود درکړ په سترګو کې طاقت درته واچو په ځکه کې د طاقت واچو په وګونو کې د اوریدلو طاقت واچو دنیا کې ځواني ته ورسولې مال او دولت درک منصب درک اولادونه درک لخر درک او بیرته د چا مقابله شروع کړ الله تعالی وې دا انسان څومره ناشکر دی نعمتونه ټول الله ورته ورکړي دي او مقابله پیښه کوي خو بیا هم دی الله دا وعده ده کړي الله مقابله کوي الله به بیا دنیا نه پناه کوي بس مرګ به در باندې وسکی بیا به داسې وخت در باندې راشي څوک به پیژنې نه او د قیامت پورز به بیا سکی بیا به راپورته کی
لکه سورۃ طه کې غالبا تیر شوی الله تعالی وی منها خلقناکم د دې خاورې نه مې الله وی پیدا کړی او فيها نعيدکم او دې خاورې ته به بیرته الله تعالی وی زی او منها نخرجکم تارة اخرى الله تعالی وی قیامت پر ورځ به دې خاورې نه بیا پورته کی حدیثو کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وی چې دوه هرس کون کړي یو هرس کون کې د مال او دولت دی یو هرس کون کې د علم دی یو هغه هرس کون کې د دنیا جمع کوي دی الله رسول وی دا به مول نشي دا چې مړیږي د قبر په خاورو به مړیږي پیغمبر علیه السلام وی که یو کند د سرو زر ورته ورکول شي د دویمه تلاش کوي دویمه ورته ورکول شي دریمه تلاش کوي دا نه مړیږي او یو عالم دی چې هغه پرست علما دي په علم باندې نه مړیږي څومره علم چې حاصلې نورم کوشش کوي مقصد دا حاصل دا د زما قدرمنو چې دا دنیا دی الله په نس باندې صحیح حیثیت نه لري دنیا دی وجه نه باید انسان د حق نه مخ واغړي کنه قیامت پر ورځ به افسوس کوي پیدا بنه کوي لكل امه جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر ودعو الى ربك انك لعلى هدى مستقيم لكل امه الله تعالی د هر امت د پر جعلنا من مقرر کړي و منسکن الله تعالی طریقه د عبادت هم ناسکوه الله تعالی چې دای په دې طریقې باندې روانو فلا ينازعنك الله تعالی پس جګړه دینه کوي تاسو سره فل امر د دین په کار کې ودعو الى ربك وبلا الى ربك د خپل رب وحدانیت ته خلق راو بلا انك یقینا تچی علی هدى مستقیم ته په نه غلار باندې ګوره خطاب پیغمبر علیه السلام ته دی اوس خطاب هر امتی ته الله تعالی کوي الله تعالی هر امت د پاره می طریقه د عبادت مقرر کړي و چې عبادت بچاته کې خپل رب ته به عبادت کې نظر به الله تعالی د پاره کې د مخلوق په نوم باندې به نظر نه کې لیکن دغه مشرکین چې الله تعالی تاسو سره جګړه کوي او دا عقیده ساتي چې د زمونږ باباګانو اختیارات لري الله تعالی بس د خپل رب وحدانیت ته راوبل ځکه چې ته په نه غلار باندې ته په هدایت باندې لكل امتنا الله تعالی د هر امت د پاره جعلنا من مقرر کړي و من سکن طریقه د بندګۍ یا طریقه د قربانی هم ناسکوه الله تعالی چې دای په دې طریقې باندې روانو فلا ينازعنك الله تعالی پس جګړه نه کوي د تاسو سره فل امر د دین په کار کې ودعو الله تعالی راو بلا الی ربک د خپل رب طرف ته خلق کم طرف ته راو بلا دای کاګر دا خبره کوي چې قبرونه اختیارات لري او دا باباګان اختیارات لري قلندران او اولیاء اختیارات لري الله تعالی تور سره جګړه مکو ته کم طرف ته راو بلا چې اختیارات چا سره دي الله سره دي انک یقینا تچی علی هدن تپنی غلار باندې علی هدن مستقیم هدن دلته په معنا دی لارې ده صراط معنا باندې مفسرین کې انک یقینا تچی علی هدن مستقیم تپنی غلار باندې و ان جادلوک فقل الله عالم بما تعملون الله تعالی و ان جادلوک کدی جیر ته جګړه کوي تاسو سره فقل ورته وای الله عالم والله پوی دی بما په هغه باندې تعملون چې تاسو کوم عملونه کوي کدی تاسو سره جګړه کوي چې نه مخلوق هم اختیارات لري دا باباګان هم اختیارات لري الله تعالی ورته وای الله تعالی تاسو په عملونو سره خبر دی بس الله برته بدله درکې و ان جادلوک الله تعالی وای کې جګړه کوي تاسو سره فقل ورته وای الله چې دی عالم الله تعالی پوی دی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوم عملونه کوي د شرک یعنی الله سره مخلوق شریکوي الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون الله چې د يحكم فیصله وکي بینکم تاسو په مابین کې یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې فيما په هغه مسائلو کې یا فيما په هغه څه کې کنتم چې تاسو وی فيه پاغي کې تختلفون تاسو اختلاف کوو نه الله تعالی وی چې تور ته وای چې بس الله طرف ته راو بلا کچیرته جګړه کوي نو تور ته دا خبره وکړي چې الله تاسو د عملونو نه څه دی خبر دی د قیامت پر ورځ الله تعالی تاسو د عملونو بدله درکړي الله چې د يحكم فیصله وکي بینکم تاسو په مابین کې یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې فيما په هغه څه کې کنتم چې تاسو وی فيه پاغي کې تختلفون تاسو اختلاف کوو علم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض علم تعلم الله تعالی وی تنه پویږي ان الله یقینا الله چې یعلم الله پوی دی ما په هغه مخلوق په سماي چې اسمان کې دی والارض او پزمکه کې دی ان ذالک یقینا دا ټول عملونه په کتاب انده په لوح محفوظ کې لیکل شوی ان ذالک علی الله یسیر یقینا دا کار په الله باندې آسان دی چې د قیامت پر ورځ به الله تاسو په مابین کې سو کی فیصله به وکړي دا کوم عملونه چې تاسو کړی دا الله سره چیرته لیکلي د لوح محفوظ کې الله لیکلي
یو خو کرامن کاتبین هغه ملائکه دي چې الله مقرر کړی دي عملونه لیکي او یو د ملائکو نه ما سوا الله تعالی په خپل الله تعالی څنګه چې د الله د شان سره خای الله تعالی په خپل د هر انسان منونه لیکي وای د قیامت پورس کا څوک د ملائکو نه انکار وکړي چې یا الله ما باندې ظلم کړی دروغ را پسې لیکلي وای الله به خپل لیکل ورته داسې ښکاره کوي بیا به انکار نشي کولی الله تعالی وی علم تعلم الله تعالی وی ته نه پويږي مقصد خره خپويږي ان الله یقینا الله چې دی علم او الله پويږي ما په هغه مخلوق باندې په سماي چې اسمان کې دی ول ارض او په ځمکه کې دی یعنی اسمانونو کې چې کوم مخلوق دی ځمکه کې کوم مخلوق دی دا ټول دی الله په علم کې دی ان ذالک الله تعالی یقینا د دې ټول عملونه فی کتاب د لوح محفوظ کې لیکل شوی ان ذالک یقینا دا کار علی الله په الله باندې یسیر آسان دی چې د قیامت پورز به الله تعالی د خلقو په مابین کې د حق او د باطل فیصله وکي مؤمنان به الله جنت ته داخل کی او کفار به الله چې ته داخل کی جهنم ته مشرکین ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير ويعبدون الله تعالی د عبادت کوي من دون الله بغیر د الله نه ما د هغه مخلوق لم ينزل چې الله نه دی نازل کړي به پاغه باندې سلطانن دلیل وما ليس لهم او نشته د دې د پاره به پاغه باندې علم الله تعالی ساقلی دلیل مرسل نشته وما للظالمین او نشته د ظالمانو د پاره نه به د ظالمانو د پاره من نصير سوګ امداد کوونکې الله تعالی وي د خود مخلوق عبادت کوي څوک د قبرونو عبادت کوي څوک د بوتانو عبادت کوي څوک د مر او د سپوږمۍ عبادت کوي څوک د پیرانو عبادت کوي مخلوق ته فریادونه کوي الله تعالی په دې باندې ما څه دلیل نه دی نازل کړی دی الله دې طرف نه څه دلیل په دې خبره شته نه خو دلیل شته الله تعالی نه دی او سره عقلي دلیل په دې باندې شته او د الله تعالی د دې ظالمانو د پاره بسوګ امداد کوونکې هم نه چې کله دی الله عذاب په دې باندې راغی څوک بنئ چې د اخلاص ويعبدون الله تعالی د عبادت کوي من دون الله بغیر د الله نه ما دی هغه مخلوق لم ينزل به سلطان چې الله نه دی نازل کړي پاغه باندې دلیل وما ليس لهم او نه بيد د دې د پاره به په دې باندې علم الله تعالی نشته د دې د پاره به په دې باندې علم الله تعالی ساقلی دلیل مور سره نشته وما للظالمین من نصير الله تعالی نشته د ظالمانو د پاره سوګ امداد کوونکې واذا تتلى عليهم آیاتنا بینات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا بئس المصير وصلی الله تعالی د کفار او مشرکین حالت ذکر کوي په دې آیات کې زجر د دې د پر الله تعالی وی کله چې دیو ته ذکر دی الله دی وحدانیت او چې خالق الله دی مالک الله دی اختیارات دی الله دی متصرف الله دی رزق درته الله درکړي اولادونه الله درکړي مال او دولت الله درکړي الله تعالی وی دا مشرکین به وګوره د دې مخونو باندې به الله تعالی وی خفګان کوي او قریبه ده چې الله تعالی وی په دای باندې دای سو کی عمله وکي او راوي ورځي اکثر ځایونو کې چې کله څوک د رد شرک وکي بیا ته په دای باندې دای سکی خامخا عمله پکې په حفاظت کولو والا څوک دی الله دا خبره په خپل ذکر کوي واذا تتلى عليهم کله چې لوستل کیږي په دای باندې په دې کفار او مشرکین باندې آیاتونه زمنګ آیاتونه بینات الله تعالی وی واضح دلایل ورته ذکر کیږي تعرف تب پیجن فی وجوه الذين فمخونو ده هغه کسانو کې کفرو چې الله تعالی انکار کړي د حق نه والمنکر الله تعالی کفر المنکر الله تعالی چې انکار کړي المنکر الله تعالی خفغان به ته هغه په مخونو کې معلوم کې کله چې د الله دی وحدانیت بیان کې او دا خبره کوي چې مخلوق څنګه شي کوله نو مشرکین او مخونو باندې معلومیږي خفغان هغه اثرات په معلومیږي یکادون الله تعالی قریب ده یستون چې دی حمله وکي بالذین په هغه کسانو باندې یتلون علیهم چې هغه لولي په دی باندې آیاتونه زمونږ آیاتونه الله تعالی کوم دایان چې دی منکه چې شرک کو پر مکوي دی الله بندگی وکي دی الله عبادت وکي قریب ده چې الله تعالی دا خلق پاغه باندې سو کی حمله پیو کی قل ورتوا یا فانبئکم ای خبر نکم تاسو ته بشر من ذالکم وبد من ذالکم د دینه تاسو خو د الله دی وحدانیت نه نفرت کوي الله تعالی زب خبر درکم په هغه څه باندې چې الله تعالی تاسو په ګمان کې خو د الله وحدانیت نه تاسو انکار کوي خو د هغه نه بد شي باندې په خبر درکم چې هغه څه شه دی النار الله تعالی اور د جهنم ور الله د ټول مسلمانانو وسات وعده الله الذين الله تعالی وعده کړی دی هغه کسانو سره د دې کفرو چې انکار کړي بس الله دی اور وعده کړی د مشرکین سره وبئس المصير الله تعالی ډیر بد زید ورتګ دی د قیامت
قیامت پر ورځ به جهنم ته څوک ځي کفار مشرکین الله دې موږ او تاسو وساتي و اذا تتلى عليهم الله تعالی وکړه چې لوستل کیږي په دای باندې آیاتنا زمونږ آیاتونه بینات واضح تعرف الله تعالی ته په جنې فی وجوه الذین ومخون دي هغه کسانو کې کفرو چې انکار کړي دي المنکر الله تعالی ته بخبغان ویني یکادون قریب د یستون چې الله تعالی دې حمله وکي بالذین په هغه کسانو یتلون علیهم آیاتنا چې هغه لولي په دای باندې زمونږ د توحید آیاتونه قل ورتوا افنبئکم آی خبر در نکم تاسو ته بشرن په ډیر بد من ذالکم د دینه یعنی د مشرکین په ګمان دا خبر الله تعالی کوي تاسو د توحید نه نفرت کوي د الله د وحدانیت نه الله تعالی د دینه په یو بد شی باندې خبر درکم النار چې هغه څه دی اور دی وعده الله الذین چې الله وعده کړی دی اور الذین هغه کسان سره کفرو چې انکار کړي وبئس المصير الله تعالی ډیر بد زید ورتګ دی الله د مسلمانانو